او وطن او مور او پلار خواږه دي او زه خدا درې واړه پرېږدم تا سره زما او زما جنت جنت وطنه ما غریبی ستا په کوڅو کې نه پرېږدینا ای سبا وطن ته روانېږمه د خپل وطن یاران مې ډېر یاد شوي دینه ملګرو شانګله ده همدا سهار موږ د شانګلې نه د پېښور په لور باندې روان شو شانګله کې ګیر چاپېره بیخي ګپه ګپه وریاز ده پورې د غرونو دا سرونه تاسو وینئ او څو شیبو کې به اسمان ډک جام په لاس تینده وخوري او د راشد پرې تندي باندې به په چپو چپو بارانونه وشي نو موږ روانو بیا ښار ته ځو مزدورۍ له روانو کارونو له روانو موږ د قلم موږ د یوټیوب موږ د کتاب مزدورانو او هلته ځو بهرحال راشده وایي چې رزق حلال کمانا عین عبادت ہے عین عبادت موږ له تاسو دا ژبه نه راځي ځکه ما ته خطونه په پښتو کې لیکه نو بیا وایي چې زمانه پاتې شوې وطنه او که چنارونه دې لونګ شي څه یې کړمه او زمانه پاتې شوې وطنه زار که کاڼي بوټي دي لونګ شي څه یې کړمه او کډې مې تورو غرو ته لاړې راپسې جاړې ستا د کلي چنارونه ملګرو خاندې خوشحالي گئی د پښتنو پښتو ژوندی شوه خوند کوي نه او د پېښور په مرور وکه د ګل نازکه یاره خدای به دې ساتینا د ګل کېدو امید مې نشته زار شم جانان په ځمکه د ملتان کرلی یما اوس به د بل چا سره ګرځي وای وای ورته به وایې چې مین در باندې یما جینۍ د وچ کمر لټکا وړي د زهرو ډکه خوله یې راکړه مړ به شمه وړې یاره تیرې تورې ته لاس کا وړې زه به دا سپینه مرۍ دغسې دروړمه وړې او جانانه ته خو داسې نه وي وړې د چا خبرې دي ضرور منلې دي نه وړې هو خلک تپوس لا د رنځور ځي وړې هو زه چې رنځور شم د جانان تپوس له زما وړې وا راشده زما کتې پتې رویرونه او خورینه او خورزه مې هم راله دا د سکول نه راله اوس اشمل به یو څو ټپې کوي تنویر او ماکو او زری به ټپې کوي زویا په خیر رالی چوټې شوې اوس ته سویم کې ماکو دویم کې او ته سویم کې زریا شاباسي کلاس 1 کې او تنویره ته سویم کې کلاس 3 کې تنویره تا ته یاد شي تا چې به ما ته منظره ولګوه او اشمل ته سویم کې زویا 5 کې تنویره تاله ټپه درځي ماکو تاله سندره درځي تاله درځي زریا ماکو ته چې هغه پیره ویلې وه ووایه که نه شانځې ته ووایه زه اشمل ووایه زویا چې کومه ټپه دل درځي کومه سندره او جانان زما زه د جانان یم ګرانه په بازار مې خیسوي وې سره زما واه واه بله غم که د غم شی مې دلې ګرانه په ما بن راتلل جوړه د یار غمونه واه دا ټول ګوره راشه د تربیت شد دی بل ماکو راشه که نه زویا نر زوی راشه
عجیب وګوري بیا مسلمان د ګرانا ما د مولا د بانګ نه مخکې پاسوینا آها ماکو یو ټپه وکړه زوی دی نر زوی دی راشده دومره تکړه دی د له ښکلی شی ووایه شابسې نری واوره وریږي کار بلیږي د نغري غاړې له راشه نری واوره وریږي اوس ورکه شو بلیږي نغري غاړې له راشه د نغري غاړې له راشه وا د ماکو دپاره لاسونه وپړقوئ زیا شابسې زویا کور ته ځئ ښه په لاره خوا دې خوا مه ګورئ نر بچوړي دي یاره راشره دا ګوره د یو سکول سبق هم وایي دیو کې کریټیویټي هم د آرټ هم د اکثر خلک څه وکړي د ماشومانو د آرټ ووژني اوس دا ماکو څومره تکړه و خو فن او د دې هنر داسې لکه اوس دی چا انکریج کړی نه دی نو دی یارېده خو موږ ولو حوصله ورکړه پورې ښارونی دي راشده ښارونی دي نو ښارونی جاله کې اوده ده او باران وریږي او کاکاجي په خیر رالی کاکاجي ستړی مه شي تاسو رالی جي کاکا ښه شریف الله ښه دی دا کاکا د شریف الله چېرته دی هغه نن سبا پېښور کې دی او څه شی کوي شریف الله خو انجینیرینګ کړی او انجینیر دی تاسو ښه کاکا کور خیر دی کاکاجي ډېره مهرباني راشره د کاکا قصه ته کومه کاکا زمونږ د کلي یو ډېر خودداره ایمانداره سړی دی د دی یو زوی شریف الله زما کلاس پیلو نو ده پې په دومره غریبۍ کې سبق ویلی دی هغه اوس انجینیر دی خو ډېر قابل و زمونږ د کلاس ټاپر و ښه دا بره ګوره هغه سړی نه دی دی ستري راټولوي ستري نیکانو په خیر هلی ستړي مه شئ په خیر نیکه په خیر ته څنګه یې نیکه ښه ټیک ټاک خوشحاله سوکاله ژوندی السلام علیکم نیکه ته هم د کولې مزدورې ته سعودي عرب کې کولې خو 11 کال مې پکې مزدوري کړې ده 11 کاله دې په کوله کې 11 کال مې اړول دي نو اوس ته خلاص شوې یاره هیله دې خلاص شوم دا والله ګران کار دی 13 14 سال شوم ښه د کولې مزدورۍ باره کې به ته څه وایې یاره ډېر ګران کار دی ډېر ځوانان یې وخواړه ډېر ذلیل مزدوري الله پاک دې دا خلک چې وساتي الله پاک دې په خپل ملک باندې رزق روزي ورکړي اوس بهر څنګه سعودي کې کار ښه روان دی یاره کار خو موږ فلحال په چوټۍ راغلي وو پروازونه بند دي موږ الله دې ستاسو هم ثواب وکړي خدای دې ثواب د خپل وطن وکماینه ډېره مهرباني تصویر علي راوړه دوبۍ کې دا پروګرام زنده باد راوړه چې په دې لایو کې تصویر دا ګوره راشه دا د خلکو مینه راشه بر هغه سړی ستري راغونډي ښه دا ګوره کله چې باران شي کنه نو دیو دا ستري راغونډي چې دا لامدن شي زر راړه کیمرا زر راړه نه کا چې په دې لایو کې تصویر وباسو راشه توله کیمرا راوړه نه کیمرا ګډه وړه ده عائشہ بس سیلفي والا دې خو ګوره نه کا ها देखो आगा गोरा का देते ना कि बल्ले मोबाइल तो आई शाबाश कड़ीचा शाबाश ना कि चेदर बंदे उसका मसारी सारी बारान दे मंग पे खबर तरावानु खा राशिद राजा دا ګوره دا په سعودي کې دی نو وایي چې او خدایه د تیلو کویان وچ کې عربیان خوار کې چې جانان کور ته راځي نه او عربیان خوار کې چې جانان کور ته راځي نه ګوره جوار شوي دي شنې ټانټې دي نو ما ته رایادېږي چې او بیا به د کلي په منځ نه ځمه او په شنو ټانټو مې سترګې لګې زړه مې چوینه واه دا زموږ نور کتې پتې بچوړي دي زویا سندره دل درځي ها چاله سندره ورځي راشئ زویا که درځېدله که نه دا ګوره دا ماشومان انکریج کول دي راشده دیو ته ژوند ښودل دي ماشومان که د مشرق که د مغرب دي د خندا او د ژړا انداز یو د خندا او د ژړا انداز یو دا ګورې زمونږ په روډ په غاړه باندې دا ښکلي ښکلي ګلونه دي دا انسان ته کاکاګي دی کاکاجي دی کاکا په خیر علي کاکا واپس شوې ښی کور خیر دی دا زمونږ کاکاګان دي دا ګور راشدې د ګلونو په منځ کې روانې یو طرف ته ګل کېږده او بل طرف ته ما یو سړک د ګلستان بله لاره د زندان منځ کې زه ولاړ حیران چې په دې ځم که په دې خو راشده ما ته رایاد شو وایي په وطن لوږه راخوره شوه داسې خلک غنم کري لونګ وباسي دا د زیار صاحب شعر دی ښه نو په کار ده چې دلته دې ګلونه وي دلته دې کشمالي نو راشده زه یم دا خبره راغونډه باران باران لونگ 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 در پس شما او کنشم رنگ رنگ پنوی رنگ در پس شما او کنشم ملګرو منګه روانو دا جواران هم لګیا دي پخ شوي دي وږي او دا اوس منګه تقریبا بازار ته رانږدې شو د دې توت لاندې مو بلها دمې کړي دي د سکول نه چې برالو به هر حال وایي چې ستا په غاړه به لنده وه زمانه وه
د جهان مرغۍ مې ناستې په اوږو وې ستا په غاړه به لینده وه زمانه وه او بیا وایي چې خیراتي یوه جوړه مې وه په غاړه ځکه ما باندې اوږده وه زمانه وه خوشحاله راته اوسئ